د ملي اردو د وژل شوو سرتیرو له کورنیو سره د خوراکي توکو مرسته. ننګرهار کې د 200 سیلاب کلو اردو اړوند د درېمې پلې لیوا کې د پوځي چارواکو لخوا د ملي اردو وژل شوو سرتیرو له کورنیو سره د خوراکي توکو مرسته وشوه. چارواکي وایي له هرې کورنۍ سره یې 14 کلمه خوراکي مواد مرسته کړي او موخه یې د قرباني شوو سرتیرو کورنۍ ته درناوی او د هغوی لاسنیوی دی. دغه مواد چې ده دا 14 قلم مواد چې تاسو وکتل، دا یو بوجي وړه، یو بوجي وریجې، نور یو قطعه غوړي، باب دي او بوره ده پکې، یو جلد قرآن شریف او یو جاینماز شامل د دې بستې دي. نو دا بستې ټولو کورنیو ته مونږ پلان لرو چې په ننګرهار ولایت کې 3 ورثه محترم ورثې د شهدا چې دي دغه ټولو ته انشاءالله مونږ انتقالوو، دوی ته توزیع کوو. اوس 1000 بستې را رسېدلې دي. دا خلک چې ټول یې د کورنۍ غړي د ملي اردو په لیکو کې له لاسه ورکړي خوښ دي چې د پوځ چارواکي لاسنیوی کوي، خو وایي یوازې همدا مرسته ورته بسنه نه کوي او د نورو اساسي حقونو غوښتنه یې هم کوي. دا کومه مرسته چې موږ سره کړې ده د دې نه که چېرته لږه نوره موږ سره ښه مرسته وشي نو خوښ یو. زما یو ورور په اردو کې شهید شوی و، موږ د ملي دفاع وزارت نه خوشحاله یو، دغسې مرستې موږ سره بیا وکړي، نورې مرستې ما سره وکړي، په دې خوشحالېږو. موږ ته د اساني راوړي، موږ خو قرباني ورکړې ده، بیا هم قرباني ورکوو، موږ بیا هم تیار یو چې قرباني ورکړو. زه خپله هم تیار یم چې زه لاړ شم بیا اردو ته لاړ شم قرباني ورکړم. او دلته موږ راغلي دا مرستې او ډېر خوشحاله یو. مرستې کېږي وخت په وخت. او پوځي چارواکي ژمنه کوي چې د خپل وژل شوو سرتیرو کورنیو ته به د هغوی د ټولو حقونو په ورکړه کې سستي نه کوي. انشاءالله زه دا خبره کوم چې په وزارت دفاع کې د کنډک د سطحې نه نیولې بیا لوا پورې قول اردو پورې خپله دننه وزارت پورې شهیدانو ته مونږ ورثه د شهیدانو د مشکلاتو ته ډېر زر رسیدګي کوو. چارواکي وایي د مرستو دا لړۍ د هېواد په ټولو ولایتونو کې دوام لري او ننګرهار کې به تر هغې دوام وکړي چې د ملي اردو د ټولو وژل شوو کورنیو غړي دا مرسته ترلاسه کړي.